أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه أو چاچ عملك بدي أي ظلمك دخبل زان سراذا ثم يستغفر الله بأبخانه غوارد اللانا يجد الله غفورا رحيما نو بمومي الله لربخن کے رحم کون کے ومن يكسب إثما أو چاچ اکڑ گناہ فإنما يكسبه على نفسه یقینا کئی دے گناہ چی ضرر بئی پخبل زان باندی وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پوها حکمت والا ومن يكسب خطيئة أو إثما أو چاچی اکڑا وڑا گناہ یالو یا گناہ ثم يرمي به بريئا بیا تهمت ولگئی پاگی سرا پاک دامن باندی لکه دغه ابن بیرق چې سامان رواغستو دی یهودی کور ته گزار کو غریب دغلانه پاک سړاو پاګه باندې بهتان ولګو فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يقينا دبار کو بخبل زان باندی بهتان بدناما وخکار گناه ولولا فضل الله عليك ورحمته او كچرت النوي فضل الله پتا باندې او رحمت داغا لهمت طائفة منهم ان يضلوك خامخا کلک اراده کړی وای وډلی د دوی نه چې خطا کتاب فیصله کی وډلی که مضبوط اراده کړی و چې موږ په دې پیغمبر باندې دا فیصله وکړو چې د يهودینو په پلاس پریکو الله دوی دا اراده کړی و وما يضلون الا انفسهم او نگم راکی دوی مگر خپل ځانونه وما يضرونك من شيء او ضرر نشي درکولای دوی تا د سشي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة او نازل کړی دی الله پتا باندې کتاب او سنت وعلمك ما لم تكن تعلم او خولی دی تا تاغس چی تا تنو معلوم ادین دب ثابت شو چې پیغمبر سره علم الغیب نشتی دی چې الله تو ما تا تاغس او خو تا تنو معلوم وكان فضل الله عليك عظيما او دي فضل د الله پتا باندې لوی لا خير في كثير من نجواهم نشتی خیر پډیرو جرګو د دوی کې په مخه بدا مدینه کې به جرګي کې دي چې اوس دا غلا چا کړی دا چانه د کړی د دوی د مشران با اکثر راجم کیدو الله وی د دوی په ډیرو جرګو کې خیر بګی نشتی خیر ولا جرګي کمی وی دي الا من امر بصدقه مگر جرګه دا غچا چې حکم کوي بصدقې سره او معروف یا پنیک کار سره او اصلاح بین الناس یا په صلح کول سره په میز د خلکو کې دا اوچت جرګي دي یو جرګه راجم شو دي د پاره چیرې صدقې بر جمع کو پیسې بر جمع کو دی کورنۍ سره مرسته کو دی غریب سره مرسته یا بل یو نیک کار وکړو یا د اصلاح د پاره جرګه نه است دو کسانو را شوی په منځ کې جوړ جاړه راولي الله دا غوړه جرګي دي ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله او چاچی وکو دا کار د پاره د طلب د رضا د الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما نذر د چی وربکو منګه غتلوي ثواب ومن يشاقق الرسول او چاچی خلاف کو د پیغمبر من بعد ما تبين له الهدى ورست د دین چې ښکار شو هغه ته هدایت ويتبع غير سبيل المؤمنين او روان شو بغیر د لارې د مؤمنانو نوليه ما تولى نوابړو د لراغه طرف ته چې دی ورته واوړې دو الله مکه گمراهي کی پریدي ونصلي جهنم او داخل بکو دی جهنم ته دې سمته دی چې وابړو دی هغه دې کوم چې دی واوړې دو یعنی د خپل گمراهي خوخه ځکه خو د پیغمبر لار پرې خو ده د مؤمنانو لار پرې خو ده چې د پیغمبر لار پرې خو ده د مؤمنانو لار پرې خو ده گمراهي غوړه کړه ناروا کاری غوړه کو الله یې زمين پای کې پرې نه بسای کو پراته او آخرت کې به جهنم ده وساءت مصيرا
او بد زید ورتلو دا جهنم ان الله لا يغفر ان يشرك به یقینا الله نبخي دا چې شرک کړی شي دا غسرا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي نور گناهونه چې کم دي دا غینه چال رجو غواړي دې آیت موږ سره تیر شوی درس کې تیر شوی ولته ما تفصیل کړو ومن يشرك بالله او چا چې شرک وکړ الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا نو یقینا دې گمراه شو په گمراهی لري سره لري گمراهی دی بیا یعنی د حق ډیر لري لاړ اوس ګور الله د مشرکانو سب عجایبات بیانې يدعون من دونه الا اناثا نرا بلی دوی سوا د الله نه مگر زنانا د خزو بندگی کې الله وی دوی د په شرک باندې رد خاصنګ دوی د خزو بندگی کې یو دا و چې د مشرکانو د خپل بوتانو د پر د نمونم د زنانو یې خو دی نو ځکه ته الله زنانو وی او یو واضح وجدار سبحان الله چې د دوی د قبرونو او درګاونو او دربارونو سره د خزو معامله کړي دومره جنډي په لګولي او دومره پړقا په جوړي او دا د ریخمو د کپړې او تبي چې خزي ځن سنبال کړي ځکه الله وی دوی بندګی نه کوي مگر د زنانو کدی کی چې د شرم و حیا پکې و عقل و دي مشرکانو کې دې خبرې نه به عبرت اغستو چې الله يدعون من دونه الا اناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا او نرا بلی دوی مگر شیطان سرکشا اصل کې دوی د شیطان بندگی کوي ځکه شیطان او ته طریقې خولي لعنه الله لعنت ولده باغ باندې الله وقال ويلو دي شيطان لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا خامخا نسم بز استاد بندگانو ناسیسا مقرر کړی شوی الله ته پاغو کې ویلو پکم وخت چې الله دې ورټو او وی شړو د اسمانونو نه نو ویلو وی الله استاد بندگانو کې باز لازم یو حصہ د خپل ځان د پاره اخلي یعنی ځان لو بکی ملګری پیدا کوما ولو ضلنهم خامخاب گمراکوم دوی ولو منینهم او خامخا امیدون بورکوم دوی تا الله اکبر امیدون او تپوس مکو لا صبرکو زوانی او وسالکیو چې کله بوډای شي بیا به ګیره پرې دی چې کله کلی تلاړي بیا به توبه بازوي چې کلی تلاړ شو توبه وباسم دا نیوی توبه ده چې کلی کې به توبه وباسي بار مسافری کې ارسه کوا بازوي چې عمر مزیات شي بیا به توبه وباسم مطلب دی چې عمر دې کمی نه بیا دیجو مسلمان نه په تبانه بد الله دا احکام نه لاګو دا ټول غرمانونه چې شیطان انسان ته ورچي سبا او ما تاسو ته قصه بیان کړو مې لنډه قصه په قصو کې لنډه قصه غدا ډېر عبرتناک قصه و یو سړیو وی چې سبب توبه وسم سبا مړو دا ټول لنډه قصه سبب توبه وسم سبا مړو دا سبا او تسویف دا پریری بیاو دا الله بندگی دا سبب السبا نه لګي بدی کی د شیطان کار ګره خصپای ویلی دي الله ته چې زب دوی په امیدونو کې اچوما ولا امرنهم او خامخ حكم بكم دویتا فليبتكن اذان الانعام نو پریکی بدوی غوګونه د سارو دا یو طریقې او تخولي و د اوخي چې بکلا پینځم بچي مذکر پیدا شو د اوخي پینځم بچي چې مذکر نر پیدا شو بس دا غوږ به تی پریکو او دا غوږ به سورې کو دا ناروا کارونه به کول شیطان وې دا بوته زخم ولا امرنهم وحكم بكم دویتا فليغيرن خلق الله نو بدلی به پیدایش د الله کوم صورت چې ول الله ور کړی هغه به بدلی او سبحان الله مدقه شانته الکان هغه سکی چې هغه زنانو د پاره دی او زنانه هغه سکی چې هغه د لکانو د پاره دی الکانو ګیره او خړې لیدای شیطان امر لري چې هغه پیدایش بدل کړي الکانو پینسی بزن په شراخ کو دی داغه
د زنانو کارونه زنانو د سړو کارونه شروع کړي دا ټول الغرض شیطان په غټه الله ته ویلو خو الله بیا اعلان وکړو یو اوري شیطان به کارونه کوي خو تاسو مو اوري ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله او هغه څوک چې ونیسي شیطان دوست سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا یقینا د تاوان کو بتاوان ښکار سره یعدهم ويمنيهم وعده کوي شیطان د دوی سره امیدونه چې دوی ته وما يعدهم الشيطان الا غرورا او وعده کوي شیطان د دوی سره مگر دوکي والا اولئک مأواهم جهنم دا کسان زید دوی جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا او نبمومی داغین زید تیختی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او اغا کسان چی ایمانی راولی دی و عملون کری دی نیک سندخلوهم جنات زرد چی داخل بکو دوی لرا جنتونو تا تجری من تحتی الانهار چی بیگی بلاندی داغین ولی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بھئی پاغی کی ہمیشہ اللہ دی پدی مبارک میش کی منگ ٹھولو تی جنت نصیب کی وعد الله حقا دا وعد دا اللہ دا رشتین وعد دا ومن اصدق من الله قیلا او سوک دے دیر رشتین دا اللہ نا پوینا کی گوره شیطان وی چې زبا دوی پارزوگانو پارمانونو کیا چون کنو نو اللہ اس دلتا دا وی چې جنت تتلا گوره پارمانونو پارزوگانو نکی لکا نصاراو بوی که یو منگیو منگ بزو یهودیانو وی که یو منگ بیو دانور ڈلوی منگ بیو اللہ وی پا دیبانی جنتون نمی لگی جنت محنت واری اللہ وی جنت بازار ندی چار سڑے پکی گرسی بلکہ دی تباغ سڑے زی چاگا محنت کڑے ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ندي دين پارزوگانو استاسو او نپارزوگانو ده اهل کتابو من يعمل سوءا يجز به چاچی عملو کو بد عمل نو بدل بورکڑی شیداغی ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا او نبمو میزان لرسی واد اللہ نبچ کون کے او نمددگار ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى او چاچی عملو کو دنیکو کاروننا من ذكر او انثى ناری نئی کزنانی وهو مؤمن او دے مؤمن موحدی لازم موحدی ذکر چی دا مشرکنا نیک عمل نقبلی اللہ وی چاچی نیک عملو کو ناری نرے او کزنان دا پشر دا دی چی مؤمن موحدی فاولائک يدخلون الجنة ندغ کسان داخلی گی با جنتا ولا يظلمون نقیر او ظلم بنکی گی پا دوی باندی پاندازد داغ دا ڈوکی دا کجوری اللہ وسوی چی پا دیت کہ اللہ سبحانہ تعالی دا خبر بیانی چی بیدغ جنتم پکار دے کامیابیم پکار دا بید اسلام مضبوط رہونی سی دین دا ابراہیم علیہ السلام مضبوط رہونی سی ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله او سوک دے دیر خیسته پا اعتبار دا دین سر دا غچانا چی تابع کو مخبل دا اللہ دا پارا وهو محسن وغنی کی کون کی واتبع ملت ابراہیم حنیفا او تابع شوی دا دین دا ابراہیم علیہ السلام چی مضبوطو پا حق باندی یا کلک موحدو واتخذ الله ابراہیم خلیلا او نیولد اللہ ابراہیم علیہ السلام لردوست وللہ ما فی السماوات وما فی الارض او خاص دا اللہ دا پارا غصدی جی پاسمانونو کی دی او غصد جی پاسمک کی دی وکان اللہ بکل شیء محیطا او دی اللہ پارشی باندی راگیر ان کے اس بیا امور انتظامی و بیانی صحابہ کرامو تپوس کرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا زنانو ببارکی چی پا میراث او نور قانون کی دوی سا حقوق دی نو دا ایت نازل شو او آغا ایتون آغا
پرون چې کوم موږ بیان کو چې پای کې د زنانه د میراث برخه بیان شوی و. ويستفتونك في النساء او تپوس کی دویستانه په باره د زنانو کې قل الله یفتیکم فین توایا الله مضبوط حکم کوي تاسو ته په باره د هغوی کې وما یتلا علیکم فی الکتاب او هغه چې لوستل کېږي په تاسو باندې په دې کتاب کې دې صورت کې موږ سره مخکې تیر شوي دي ګنې هماغه احکام او الله او هغه مسله الله تاسو ته بیانوي فی یتامى النساء په باره د یتیمانانو زنانو کې اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن هغه یتیمانانی جنکی چې نه ورکوي تاسو هغوی ته مهر چې مقرر کړی شوی دی هغوی لره وترغبون ان تنکحوهن او مینه کوي تاسو چې نکاح وکړئ د هغوی سره. دا مثلا پرون ما بیان کړی د سورة النساء په اوله کې عائشہ رضی الله عنها روایت هم بیان کړو هغې ته به رجوع کوي. والمستضعفین من الولدان او په باره د کمزورو بچو کې وان تقوموا لليتامى بالقسط او دا حکم کوي چې ودرېږئ د پاره د یتیمانانو په انصاف سره. دا مسلې اکثر تیری شوي دي. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما او هغه څه چې کوئ تاسو څه نیک کار نو یقینا الله دې په هغې باندې پوهه. د تیر شوي آیتونو کې د هغه ښځې تذکره شوې وه چې هغه بد اخلاقی د بد اخلاقه ښځې علاج بیان شوی. الله سبحانه وتعالی د هغې طریقه بیان کړې وه چې بد اخلاقه ښځې سره به څه کوي. اوس دلته دا بیانوي چې اوس یو سړی بد اخلاقی نو څه به کي. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او که چېرته یو ښځه یریږي د خپل خاوند نه نشوزا او اعراضا د بد اخلاقی یا د مخ اړولو نه. یو سړی بد اخلاقه دی یا یو سړی دی وایي چې زما دې ښځې سره نه لګي او زه یې طلاق کوم بس زه ورسره نور قصه ختموم. فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا نو ګناه نشتی په دې دواړو چې دوی جوړ وکړي په خپل منځ کې جوړه کول. والصلح خیر او جوړه کول ډیر غوره کار دی. که دوی د یو بل سره ګزاره وکړي او دا ښځې د خاوند ته وایي چې صحیح ده ماله طلاق مه راکوه ستا زه نه یم خوښه ما سره مه سمله بل واده کې بل وکړه خو ما مه طلاقوه. په هره طریقه چې دوی صلح کوي جوړه راولي الله وایي په جوړه کې خیر ډیر دی. واحضرت الانفس الشح او حاضر کړی شوي دي نفسونه کنجوسۍ ته. هر نفس کې کنجوسي د نفرته ده او کنجوسي خوښۍ. وان تحسنوا وتتقوا او که تاسو احسان کوئ د یو بل سره او ځان بچ کړئ د اختلافاتونه فإن الله كان بما تعملون خبيرا نو یقینا الله دې ستاسو په عملونو باندې خبردار. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم او هیڅ چیرې تاسو طاقت نه لرئ چې انصاف وکړئ په منځ د زنانو کې اگر که یې رس کوئ تاسو. فلا تمیلوا كل المیل نو مه کږېږئ په پوره کږېدو سره. د یو بل حقیقت الله بیانوي چې هر څومره کوشش وکړي د ښځو په منځ کې مساوات دا یو سړی نشي کولی او نشي راوستی. څنګه ګوره یو د زړه مسله د یو ظاهري معاملات دي. ظاهري معاملاتو کې خو به سړی انصاف وکړي او لازم به کوي خو د زړه په مسله کې څوک انصاف او مساوات نشي کولی چې زه ټولو سره یو شان محبت کو. زړه به لازم یوې ښځې ته مایله کېږي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم دا وي. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی هغه به دا وي چې یا الله هغه څه کې چې زه انصاف کولی شم کومه او کومه چې زما په لاس کې نه ده یا الله په هغې مې مه رانیسه. نو د زړه په مسله کې څوک څه وکړي. اوس یو سړی دی صحیح د ټولو ښځو سره انصاف کوي خو د یوې ته زړه ډېر مایله دی په دې الله نه رانیسي. نو الله هم دا وایي که تاسو ډېر هم کوشش وکړئ ډېر هم عدل نشئ کولی خو دومره ده چې کږېږئ مه یو طرف ته
فتذروها كالمعلقه بچ پریدي هغه بل پشان د ځوړندې دا ظلم دی. سیدا چې یو زنانه تستا زړه ډیر مایل دی خود دې مطلب خدای نه چې ستاسو ته زړه مایل دی پوره کوک شه د قشن او غبل غریبه د قشن پریدا ته پوښي مکوا حق ما ده کولو دې څه بنه کوي. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما او کتاسو اصلاح کو یو ځان ساتي د ظلم نه نو یقینا الله دې بخانه کون کې رحم کون کې. وإن يتفرقا او کچت جدا شول د دواړه لکه صلح او د جوړ جاړي په کې صدرک او سلاره نوځي او خزه خاون جدا شو د طلاق مسله بکراله الله چې کله د دوانو جدا شو یغنی الله کل من ساعته نو بے پروا بکی الله هر یو لره د خپل پراخینا الله به هر یو بے پروا کی د بلنه او خپ پراخ رزق مور د خپل خزانون ورکی او هر سبول الله آسان کی. وکانه الله واسعا حکیما او دی الله پراخ فضل والا حکمت والا. ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص د الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او یقینا من وصیت کړو هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته کتاب تاسو نه مخکي و اياكم او تاسو ته هم ان اتقوا الله چې ویریږي د الله نه. که څوک دنه ته پوښتنه چې هغه کوم وصیت ته چې الله په خانو وسنو ته کړی دی ناغه د تقوا دی ځکه الله وی کنه وستاسو نه مخکې چې ما چاته کتاب ورکړی او تاسو ته موږ ټول ته نصیحت کړی چې ان اتقوا الله. ځکه دی آیت ته ویل کېږي قطب القرآن ټول انسانیت ته د امر کړی چې بزن کې تقوا راوړي. وإن تكفروا او کچرت تاسو کفر کې انکار کوي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض یقینا خاص د الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی. وكان الله غنيا حميدا او دی الله به حاجت استایل شوی. ولله ما في السماوات وما في الأرض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی. وكفى بالله وكيلا او کافی دی الله کار جوړون کې. دومره زورور بچا دی ای شأ یذهبکم ایها الناس کو غواړي الله ختم بکی تاسو ای خلکو وياتي باخرین او راب ولي نور خلق. وكان الله على ذلك قديرا او دی الله په دې کار باندې قدرت لرونکي. من كان يريد ثواب الدنيا سوق چې اراده لري د بدلی د دنیا د قمقل چې څوک صرف د الله نه غواړي دنیا غواړي نو دا قمقل له ولي قمقل له. فعند الله ثواب الدنيا والاخره ځکه چې د الله سره خو بدله د دنیا او د آخرت نو دوانه دي غواړي. لکه چې سړی لا سوچت کې صرف دنیا غواړي د الله نه قمقل له آخرت تیر دي او صرف دنیا غواړي د الله سره خو دنیا مشتي او الله سره آخرت مشتي نو لا سوچت وا سید دنیا به غواړي دنیا نه بغیر گزاره نه کی خو دومره چې آخرت غواړه آخرت خپل اصل مقصد وګرځوها. وكان الله سميعا بصيرا او دی الله اوریدونکي لیدونکي. وسله بل قانون بیانې چې هغه د راعي او د رعیت دوانو د پاره مشر او کشر ټول د پاره هر مسلمان د پاره. یا ایها الذين امنوا اي ایمان والو كونوا قوامين بالقسط شي کلک ولار په انصاف سره شهداء لله. كونوا قوامين الله شيء کلک ولار بالقسط په انصاف سره په انصاف باندې مضبوط ودرېږي د الله نصیحت ته ټول ته. شهداء لله بیان کون کی گواہی ور کون کی د الله د پاره گواہی جوړ کوي د الله د پاره او په حق خبره مضبوط ودرېږي او دا عجیب نصیحت ته چې دې ډیر کمې دي نن سبا. ولو على انفسکم اگر کوي دا گواہی په نفسونو تاسو بیا هم حق وي یو خبر را له استا خلاف ته الله بیا هم حق وي. او الوالدین یا په مور پلار کدا گواہی په مور پلاری کنه او دا خلافي بیا به کې حق به حق ته حق وي. والاقربین او په خپلوانو باندې يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما
د چا د پاره چې گواہی کیږي مالدار دی یا غریب دی نو الله ډیر مهربان دی په دې دوانو باندې ستانه. یو سړی دا وایي چې یاره دا مالدار دی ځکه دی د گواہی دې څه ورکړه، یا د پلانې غریب دی زه به دروغ گواہی ورکم نو دی غریب ته به حق ملو شي، یا عفوا حق نه پیسې وته ملو شي، ځمکه به وته ملو شي، نو دی به لږ مالدار شي. الله وایي ته دا قیسې مه کوه، زه ستانه زیات په ده مهین یم. الله وایي ته حق بیانوه. لکه یو سړی دا وایي که نه وایي زه به دروغ گواهی ورکړم دا سړی غریب دی حالات به برابر شي. الله وایي ته دا قیسې مه کوه. که مالدار دی که غریب دی ته خپل حق بیانوه. الله په هغوی باندې پوهه دی او الله د هغوی سره محبت کوي، مهربانه دی. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، نو تابعداري مکوئ د خواهشاتو چې اړی تاسو د حق نه. وان تلووا او تعرضوا، او کواړوئ تاسو خپل جبي یا مخ واړوئ د حق د بیان نه. فان الله كان بما تعملون خبيرا، یقینا الله دې ستاسو په عملونو خبردار. یا ایها الذين امنوا، اے ایمان والو، اوس خطاب ایمان والو ته دی چې په دې ایمان باندې مضبوط اوسئ. اے ایمان والو آمنو بالله ورسوله، ایمان راوړئ د زړه نه په الله او د هغه په رسول. نو مؤمنانو خو ایمان راوړی دی، مطلب دلته دا دی چې مضبوط اوسئ په دې ایمان. والکتاب، او په کتاب باندې الذي نزل على رسوله، هغه چې الله نازل کړی دی په خپل پیغمبر باندې. والکتاب الذي انزل من قبل، او په هغه کتابونو چې نازل کړي دی الله مخکې د دې قرآن نه. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، او چا چې کفر وکړو په الله باندې او په ملائکو داغه او په کتابونو داغه او په رسولانو داغه او په ورځ د آخرت، فقد ضل ضلالا بعیدا، نو یقینا دې گمراه شو په گمراهی لري د حق نه. ان الذين امنوا، دا اوس د آخرت یې الله بیانوي، او منافقانو ته به زورونه ورکوي او مؤمنان به منکې د هغوی د دوستۍ نه. ان الذين امنوا، اے ایمان والو، ان الذين امنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی. ثم كفروا، بیا کفر وکړو، د ایمان نه بعد کفر وکړو. ثم امنوا، بیا ایمان راوړو. ثم كفروا، بیا کفر وکړو. ثم ازدادوا كفرا، بیا زیات شول په کفر کې تر دې چې مړه شول په کفر کې. او ما تخکاری پرون دې آیت سورۃ ال عمران کې موږ سره تیر شو، کفر کو تر دې چې مړ شو په کفر کې. لم يكن الله ليغفر لهم، نو نه دی الله چې بخانو کې دوی ته، ولا ليهديهم سبيلا، او نه دی چې هدایت کې دوی ته د نیغې لارې. بشر المنافقين، زیر ورک منافقانو ته، بأن لهم عذابا أليما، چې یقینا د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. منافقانو صفات ووري. الذين يتخذون الكافرين، هغه کسان دي چې نشي کافران، اولیاء من دون المؤمنین، دوستان سوا د مؤمنانو نه. منافقان دوستیانی کوي د کافرانو سره او د مؤمنانو سره نه کوي. د دې لپاره چې یره موږ ته عزت ملاوي شي، ځکه چې د کافران دي عزتمن خلک دي والعیاذ بالله. الله سوی ايبتغون عندهم العزه، اي لټي دوی د کافرانو سره عزت. فإن العزة لله جميعا، یقینا اختیار د عزت خو ټول د الله سره دی. څوک عزت لټول غواړي، عزت خو د الله په دین کې دی، عزت خو په قرآن کې دی، عزت خو په حدیث کې دی، عزت خو د مؤمنانو سره په ملګرتیا کې دی. په دې آیت کې اوس الله منع کوي چې تاسو به د کافرانو، يهوديانو، منافقانو په مجلسونو کې نه کېنئ. مکه کې دې آیت نازل شوی سورۃ الانعام کې شتي چې الله د مؤمنان د کافرانو د مجلسونو نه بند کړیو. او دلته ته بیا خبره کوي، وقد نزل عليكم في الكتاب، او یقینا نازل کړی دی الله په تاسو باندې په دې کتاب کې، ان اذا سمعتم آیات الله، دا چې کله واورئ تاسو آیتونه د الله، یکفر بها، چې کفر کیږي پاغي باندې، ويستهزأ بها، او ټوغي کیږي پاغي پوری، فلا تقعدوا معهم، نو مکینې دي دوی سره. یو مجلس کې د الله په کتاب پوری مزاح کیږي، یو مجلس کې په اسلام پوری خندا کیږي، په یو مجلس کې په الله پوری او د الله په پیغمبر پوری استهزاء کیږي. الله وی التبنه کینی،
حتى يخوضوا في حديث غيره تردي چې دوی باز شروع کی په بل خبره کې. انکم اذا مثلهم یقینا تاسو په دغه وخت دوی په شان شي. دا خبر د نصیحت ته ټول مؤمنانو د پاره دی. ګوره د هر هغه مجلس نه بزان لري ساتي په کم مجلس کې چې د الله نافرمانی کیږي او کتب کې کینه استودا نافرمانی کیدا نو تم د دوی په شان شوي ځکه چې دا غوي سره دا ناشته د یو قسم رضا دستا کنور سني شي کوله مجلس خو پرې خو دې شي کنه ا مجلس هم ته پرې نه خو نو به تر دوی په شان شو. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا یقینا الله را جمع کون کې د منافقانو او کافرانو لره په جهنم کې یوځي. الذين يتربصون بكم دا کسان دي چې انتظار کوي تاسو په باره کې. اوس دا د منافقانو بل صفت وره. منافقانو به انتظار کو د هغه خبر چې د مؤمنانو په باره کې براشي. مؤمنان به jihad لاړو دوی به په کورونو کې ناسو د خزو سره او انتظار به کو د خبرونو. فإن كان لكم فتح من الله نکیس تاسو د پاره فتح د الله د طرفنا خبر راغی چې مؤمنانو وګټله او غوی ته فتح ملو شو. قالوا ويدوي الم نكن معكم اي نو من تاسو سره ملګری من خو تاسو ملګری من خو تاسو رونه. وان كان للكافرين نصيب او کید کافرانو د پاره صبرخه د فتحنا. قالوا نبيدوي وي الم نستحوذ عليكم اي غلب نشو کوله من پتا سو باندې کافرانو ته بيدوي دوه هر طرف جنگي کنه. نو بیا به کافرانو په سلاړو کم چې به ضرور شو به وته وی ګوره منګم د مؤمنانو سره راتلې شو پتا سوم حمله کولې شو ګوره منګ ونه کړه. ونمنعكم من المؤمنين او اي نه من کړي منګ تاسو لره د مؤمنانو نه یا نه بچ کړي منګ تاسو د مؤمنانو نه چې دوی منګ نه خوشاله شي منګ له سره کی. الله وي بس کوي چې څه کوي نو یو لوی ورځ راتلو ولده. فالله يحكم بينكم يوم القيامة نو الله بفیصلو کی په منستاسو کی په ورځ د قیامت. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او هیڅ چیرې نه ګرځي الله د کافرانو د پاره په مؤمنانو باندې لار د غلبي. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم یقینا منافقان دوکه کوي د الله سره وغه دوکه ور کوي دوی ته. څنګه دا منګه تفصیل په سوره بقره په اولنی آیتونو کې بیان کړو. واذا قاموا الى الصلاه او کله چې ودرېږي دا منافقان منځته قاموا کسالا ودرېږي ناراسته سستی په حالاتو کې. ولی يراؤون الناس خودنه کوي خلکو ته. ولا يذكرون الله الا قليلا او نه یادي الله لره مگر ډیر لګ. دا خبره یاد ساتي چې کله هم ستا عمل د الله د پاره نو پتا کې بسوستي چې ته وسړی ته منزل راځه او در بشم او لک صبر او لک صبر پوښي الله د پاره اخلاص نشته. منافقانو به منځونه نه کول او کچته براتلو ناغه د خلکو د خود پاره بو مذبذبین بین ذلک حیران دي په میز د دوه لارو کې. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ندوی د مؤمنانو طرف ته دي او ندوی د کافرانو طرف ته دي. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا او هغه څوک چې الله یې گمراه کی نو هیڅ چری وبنمو میتا غلره لا رنیغا. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين منی سي کافران دوستان سوا د مؤمنانو نه. دا خو د منافقت صفت نه الله تاسو بزان د دین لري ساتي. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي تاسو غواړئ چې وګرځوي د الله د پاره په خپل ځانونو باندې ښکار دلیل یعنی چې وسړی د کافرانو سره دوستی وکي خو ښکار دلیل جوړ کو کنه قیامت پر ورځ بوت الله وی چې عذاب دل په دې در کوم ځکه چې د کافرانو ملګری وي. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار یقینا منافقان به پلان دي طبقه د ور کی د ټولو نه سخت عذاب د منافقانو ده. وجدار چې دوی هر طرف ته تاویدو
ولن تجد لهم نصيرا او هیڅ چیرې به ته ونه مومې دوی دپاره مددګار الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبې ویستي. توبه کې شرطونه دي ګورئ، کوم توبه چې الله قبلې هلته شرطونه ذکر کړي چې دې کسانو توبه به زه قبوله کړم. الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویسته واصلحوا او عمل خپل برابر کو واعتصموا بالله او ځانې بچ کو په دین د الله واخلصوا دينهم لله او خالص کو خپل عبادت د الله دپاره فاولئک مع المؤمنین نو دغه کسان بیا د مؤمنانو ملګري دي. وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او زرد چې وربکي الله مؤمنانو ته لوی اجر. ما يفعل الله بعذابكم سکی الله ستاسو په عذاب ان شکرتم وآمنتم که شکر وباسئ تاسو ایمان راوړئ وکان الله شاکرا علیما او دی الله قبلونکی د عمل او په هر څه باندې پوهه دی. منافقان به دا خبره کوي چې مونږ خو د کفر دا خبرې د کافرانو سره په دې کوو چې مونږ تیریږو او د زړه نه وایو. نو الله اوس په هغوی باندې رد وکړو چې د الله دا نه ده خوښه چې تاسو دا بدې خبرې راښکاره کوئ. یو سړي باندې زور زبردستي وشي، انسان باندې ظلم وشي، بیا دې د خبرې راښکاره کولی شي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول نه خوښوي الله په زور ویل د بدې وینا. بدې وینا کې بعض علماو چې هر څه دننه رالو د ګناهونه ذکر کول، د بېدینۍ خبرې کول، ټولې پکې دننه د منافقت خبرې کول دا د الله نه دي خوښې. الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم کړی شوی په هغه باندې ظلم بیانوي بیا جایز دي. وکان الله سمیعا علیما او دی الله اوریدونکی پوهه. ان تبدو خیرا او تخفوه که ښکاره کوئ تاسو نیکۍ یا پټوئ هغه، او تعفو عن سوء یا معافي کوئ د بدۍ نه، فإن الله كان عفوا قديرا نو یقینا الله معافي کوونکی قدرت لرونکی دی. ګوره مخکې دا خبره تیره شوې ده چې بدله اخیستل جایز دي، نو دې ځکه الله اوس ترغیب ورکو د عفوې طرف ته چې معافي کول خو بیا ډېر اوچت عمل دی. اوس الله رټنه ورکوي یهودو نصاراو ته. دې صورت په ابتدا کې هم د هغوی تذکره شوې وه. ان الذين يكفرون بالله ورسوله ان الذين يكفرون بالله ورسله یقینا هغه کسان چې کفر کوي په الله او په رسولانو داغه ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله او غواړي چې جداوالی وکړي په منځ د الله او د رسولانو داغه کې. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض او وایي چې موږ ایمان لرو په بعضو باندې او کفر کوو په بعضو. سوره بقره کې موږ سره داسې قسم آیت تیر شوی دی چې یهودو به بعض خبرې منلې بعض به یې نه منلې. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا او اراده لري چې ونیسي په منځ د دې کې بله لاره. دوی دغه غواړي چې مدقه قرآنې اوس د قرآن کې هم شروع کړي، ځکه چې دوی اعتراضات په موسی علیه السلام باندې هم کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم دا ویلي چې په موسی علیه السلام باندې خو د تورات په یو پیر نازل شوی او په تا باندې ولې په یو پیر نه نازلېږي. دا قسم شبهې به یې راچولې او د خلکو په دې زړونو کې به یې شکونه پیدا کول. والذین آمنوا بالله اولئک هم الکافرون حقا دا کسان هم دوی کافران دي په رښتیا سره. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا او تیار کړی دی موږ کافرانو دپاره عذاب سپکوونکی. والذین آمنوا بالله ورسله او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی په الله او په رسولانو باندې. والذین آمنوا بالله ورسله او هغه کسان چې ایمان یې راوړی په الله او په رسولانو داغه. ولم يفرقوا بین احد منهم او جدایي نه ده راوستې په منځ د یو تن کې د دوی نه، په ټولو باندې ایمان دی، په ټولو پیغمبرانو باندې وحی مني
بانی پکې نه کوي د یهودو په شان هیلې نه جوړي د هغوی په شان اولئک سوف یؤتیهم اجورهم هم دا کسان زر د چې وربکي دوی ته الله اجرونه د دوی وکان الله غفورا رحیما او دی الله بخون کې رحم کون کې يسألك أهل الكتاب غوارستان أهل كتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء چې په یو ځای نازل کی ته په دوی باندې کتاب د اسمان د طرفنا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك بس یقینا دوی غوښتل او د موسی علیه السلام نه لوی شی د دینه یعنی پیغمبره تعجب مکو چې دوی ته دا خبرې کوي دوی د موسی علیه السلام نه ډېر لوی مطالبه کړي دا دوی د پوخانه عادت دی سی ویلو هغه فقالوا ندی ویلو ارنا الله جهرا او خای من ته الله کارا سوره بقره کې خبرې تیری شي د موږ بیا تفصیل نکو فاخذتهم الصاعقه بظلمهم نونی والدوی او تندر په سبب د ظلم د دوی ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات بیاونی دوی سخه په عبادت سره ورستو د دینه چې راغلی دوی تخکار دلیلونه فعفونا عن ذلك نو معفو کړه منګه د دینه یعنی دوی تم دا خبره معاف کړه واتینا موسی سلطانا مبینا او ورکړو منګه موسی علی السلام تخکار دلیل ورفعنا فوقهم الطور او پورته کړو منګه د پاسه د دوی نه تور غر بمیثاقهم د پاره د قبلولو د وادي د دوی وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا او ویلو منګه دوی ته داخل شي دروازې ته عاجزي کوونکی وقلنا لهم اويلو منګه دوی ته لا تعدوا في السبت زیاته مکوي په ورځ د خالقي واخذنا منهم ميثاقا غليظا او اغست ومنګه د دوی نه واده مضبوطه ارس دوی سچلوکو فبما نقضهم ميثاقهم بس په سبب د ماتولو د دوی وادي خپل لرا هغه ټول وادي چې د الله سره کړی هغه ټول ماتي کړی دي بل کاری سکړو وکفرهم بآیات الله او کفر د دوی په آیاتونو د الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق او وجل د دوی پیغمبرانو لره پنا حق وقولهم قلوبنا غلف او په سبب د وینا د دوی چې زړونه زمنګ د علم نه ډکتي دا مثلا موږ سره سوره بقره کې تیر شیو بل طبع الله عليها بكفرهم بلکې مهر والد الله پاغي باندې په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون الا قليلا نو ایمان نه وروړي دوی مگر لګ وبكفرهم او په سبب د کفر د دوی وقولهم او وینا د دوی على مريم بهتانا عظيما فمريم عليه السلام باندې بهتان لوی په دوی باندې چې څومره ذلت او عذابونه راغلي دي او الله شرمولي دي کارونه دلاسه لوزونه مات کړی دي د الله د آیتونو نه انکار کړی دي پیغمبرانی وجری دي وې زمونږ زړونه د علم نه ډکتي مونږ ته د علم ضرورت نشتی کفر کړی دي په مریم علیه السلام باندې بهتان لګولې وې د دې د زوی چې شه دي عیسی علیه السلام یادو وې د زیناکار او زکا د دې دلاسه الله سبحانه وتعالى په دې باندې قسمه عذابونه راوستي وقولهم او په سبب د ویلو د دوی ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله چې یقینا وجل د منګه مسیح عیسی علیه السلام زوی د مریم رسول د الله دومره ظالمان دي په فخر سره موږ وجل دی وما قتلوه وما صلبوه او نه دی وجل دوی هغه او نه پانسی کړي ولكن شبه لهم مگر مشابه کړي شوی و دوی ته الله سبحانه وتعالى په بل سړي باندې هغه شبا چولې و هغه شکل دوی ته دي ښکارېدل کده چې عیسی علیه السلام نو يهودون بیا وی موږ عیسی علیه السلام پانسی کړي او عیسایانو په دې کې بیا په شک بازویا وان الذين اختلفوا فيه او یقینا کسان چې اختلاف کړي دي پاغه کې لفي شک من خامخه په شک دي ددنه ما لهم به من علم نشتی دوی لره پاغه باندې علم الا اتباع الظن مگر تابعداري د ګمان ده دوی ټول په ګمانونو په روان دي وما قتلوه یقینا او نه د قتل کړي دوی هغه په یقین سره بل رفعه الله الیه بلکې اوچت کړي دی هغه لره الله خپل ځان ته وکانه الله عزیزا حکیما او دی
الله غالب حکمت والا. په دې باندې به اکتفا وکړو او سبب ان شاء الله د 159 نمبر آیت نه شروع کو. الله سبحانه وتعالى دې په موږ ټول باندې خپل رحم وکړي او الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.